داسې کوم شیز دی چې ته یې وخورې نو مړ کېږې پې او چې زنانه یې خوري نو نکاح یې پې ماتېږي او چې ماشومان یې خوري نو خوشحالېږي ورته نه مو ګورې مینه نور خو بل ځای نشته یا به زغر یا به دغه هغه بیگ ته چې سړی پې دغه کپړې نه اچي دغه مړی پیټی په دوانو لاسو کې پرتی دی اتکړې دی په لاسو کې بیړې دی د لاسه د جانانو اختر علی په نصیب خوار یم دخل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زم تاسو ورو حضرت اقبال او دی وخت د پښتون आवाज چنه مرګرو نیخ پنیغه مخاطب یم تاسو سره لیدې شي تاسو لپاره مې بل یو د خندان ډک پروګرام راوړی دی موجود یم په سواړی بازار کې او په دې سواړی بازار کې به نننې پروګرام مونږ کوو د کامن سنس د خندا دپاره ستاسو دپاره خاص او نوي سوالونه مې راوړي دي څومره ملګري چې پروګرام ګوري پلیز مهرباني وکړئ پروګرام سره لازم لایک کړئ او شیرینګ به یې خامخا کوئ او د دې سوالونو جوابونه چې کوم دي به زه بیا لاست په اخره کې خامخا تاسو ته بیا وایم او یو سوال به سپیشلي زما د مسافرونو لپاره چې د هغې به د هغې جواب ماله په کمنټس کې راکړي راځئ زموږ سره سره ډېره مننه زم د نننې پروګرام چې کوم دی د مزاح حوالې سره دی مزاح یم د کامن سنس پروګرام دی ستا نه بې اوسان تپوس کوم د دې جواب به رالاکې ښه صحیح نه وایه دا راته ووایه چې هغه کوم شیز دی چې د لاندې نه په بره ځي او د بره نه په کت راځي او بیا هم خپل ځای نه پرېږدي دا جاز د لاندې نه په کته ځي د بره ځي او د بره نه په کته دا جاز دی څنګه جاز دی یاره جاز بس باره ګرځي بیا په ښکته راځي بیا په بره ځي دا داسې شیز دی که چې د لاندې نه په بره ځي د برې نه په کته راځي خو دا خپل ځای نه پرېږدي دا نه راځي لفت بیا هم خپل ځای پرېږدي که نه بره لړ شي که نه هغه خپل ځای نه پرېږدي بس دې معلومات راته بیا نشته خیر څه سوچ وکړه څه خو داسې ووایه چې کېدای شي بړه دی په بره ځي او د برې نه په کته راځي برې نه په ښکته راځي زیاتر مسافر دی ګوري داسې ښایسته غونډه کې ټپو د ډالۍ کا خو یو نه درې څلور نور نه راځي یو راځي صرف مخکری ده ډېره مخکنۍ ده داسې ده او د ډالۍ کا چې زموږ خبرې واوري خلک په دوانو لاسو کې پرتی دی اتکړې دی په لاسو کې بیړې دی د لاسه د جانانو اختر علی په نصیب خوار یم د خلکو داسې امیدار یم د خلکو داسې امیدار یم په دوانو لاسو کې پرتی مې اتکړې دی په خپو کې مې بیړې دی د لاسه د جانانو لکه په ایمان چې نشه کړی دی په خدای کې مه بس کوه مه که زه ته دا کتونکي په ایمان هغه کتونکي به و چې دی به بره بس مخکنی له وړوکوالي یو بلې له راپرېږده مړه مکه په خدای کې ډېر زبردست انتهایي اواز کې دی نشه ده نشه او دا چې کمدي ووایې که نه دا دې بې حد وکړو وایه بس دا یو راتله دي نو بس نه درځي نه دي بس وعلیکم السلام ډېره مننه ستاسو جي هرکلی وایو تاسو ته ډېره مننه دا راته وایه نوم خو سره او تعلق کوم ځای ساتئ حسن خان یوسفزی مې نوم دی جي او د چغرزو علاقې سره تعلق ساتم او تروړی مې کلی دی دا راټول نه مخکې دا وایه دی د چغرزو داسې کوم شیز مشهور دی د چغرزو خو ډېر شیانه داسې مشهور دي خو یو پکې داسې یاد مشهور مهمان نوازي ده جي د چغرزو دا خو د ټولو بونیر مشهوره ده بالکل د بونیر هم بلکې زه به دا وایم چې د ټولو پښتنو مشهوره ده ښاد اوسئ آباد اوسئ راته ووایه چې هغه کوم شیز دی چې نارینه یې وخوري نه مړ شي چې زنانه یې وخوري نه نکاح یې ماته شي او چې ماشومان یې خوري نو خوشحالېږي ورته نو داسې خو څه شی چې نارینه یې وخوري نو مړ شي او چې زنانه یې وخوري نو نکاح یې ماته شي او چې ماشومان یې خوري نو خوشحالېږي ورته دیوانې مسواک کول غواړي بالکل زه به دې ځای ولاړ یم چې نارینه یې وخوري نو مړ شي چې زنانه یې وخوري نو نکاح ماته شي نور چا نه پکې تپوس کولی شي مشورې پکې وکړئ ځای او هله داسې څوک ایکسپرټ شته دي جواب ورکړي نو تاسو ووایئ چې دا آسان دی انتهایي ډېر نږدې ورته نو داسې څه شی خو په نظر نه راځي موږ ته اوس فلحال زیاتر مسافر دی زیاتر مسافرونه ګوري لنډ سخت غونډه ښایسته غونډه پیغام ورکول غواړي د مسافر وروڼو ته خو به دا پیغام ورکو چې
ټول مسافر چې کوم بهر دي د ملک نه خصوصا په عرب کنټریز کې چې کوم دي هغوی ټولو ته سلامونه او نیکې پرزونې پیش کوو جي یعقوب د ریګا سره یعقوب د نوم د ریګا سره تعلق ساتي او دا راته ووایه زیاتر په دنیا کې شوق څه سره ساتي بس دکانداری د کرکټ دی نور دکانداری دا کرکټ او دا عمر خو ستا دکانداري نه دی ټیم کې دکانداري کوي نو بس هغه ته ستا بالکل د لبه روغ ته مکمل چې کرکټ کوي نو خبره سٹارټ ښه دیو تاسو د نمبر خاص کې دا کومه ماشاءالله برید ډېر ښایسته پریښي دی داسې کم تیل ولا ورکوي نه برید نه ایستل ورکو دا خدای په فضل دي ډېر زبردست مهرباني اکثر خلک یې برید ډزې کوي دا رښتیا دي نه دا ډز نه کوي دا دغه شي نه کېږي ډزې نه نه بالکل بالکل صحیح شو زموږ دا پروګرام چې کوم دی د مزاحه حوالې سره دی کامن سنس پروګرام دی ستان یو اخره غونډه کې تاسو کوم دی جواب را الله ښه تاسو وګورئ ګران مې سان درنه صحیح ده دا راته ووایه هغه کوم شیز دی چې د لاندې نه په بره ځي او د بره نه په کته راځي خو بیا هم خپل ځای نه پرېږدي رابر هغه د لاندې نه په بره ځي نو چې تاسو په بره راکاږي لیندا خلک شي د بره نه په کته هم راځي نو هغه چې پرېږدي چې خامخا ځای له ورشي که نه سټرېس ریلیکس رابر نه دی بل داسې نږدې شوی ورته نشه ما بس کار نه ته راځي ښه زیاتره دې ټیم کې د مسافرونه ګوري څه داسې لنډ غونته ښایسته پیغام ورکول غواړي یاره مسافرو ته به څه ووایم ما مسافري نه ده کړې جلته پیغام ورکړه پیغام به ورته ورکړم څه ولا ورکړه یاره پاک دې خوشحاله ساتي دغه به ډېره مننه ښاد اوسې آباد اوسې بشیر الله نوم مې دی او د چغرزو سره تعلق ساتم بشیر الله او جی ماشاءالله چغزه ډېر ښایسته علاقه ده دا راته ووایه ماما زویم چې هغه څه دي چې مونږ یې خورو مونږ یې اکثر خورو خو ذایقه پکې نه مونږ یې خورو ذایقه پکې نه وي ما ته پته دغه نه لګي څه شی دی چې اکثر ته یې وخورې او ذایقه یې پکې نه ډېره څه خبرې ما دې اندازه ما ته شی خو یاد ده که نه زه څه شی ورته یاد کړم کوم شیز دی مونږ یې خورو ذایقه پکې نه یاره فکر مې پې بند دی بالکل او مړه داسې یو شیز به مړه نږدې به یې درته نه 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 شته مړه مه که نه پوهېږم په دې لږه پوهېږم پې نه بالکل نه زیاتر مسافر دی ګوري څه ورته ویل غواړې مسافرو لپاره مسافرو ته به سلام مې وویل نو ورته تاسو موبایل د ضرورت چې ورته وینا وکړي چې راولېږي نه نه الله دې ښه ساتي او یو آیفون ورته راوړي کې ونده بچو ورته لږ ورته کې نه نه څه ضرورت هم نشته بالکل الله دې خدمت الله خو خاص ساتي او باد ساتي صحیح ده صحیح ده مانه جی زما نوم کمران دی او زه د علاقه چغرزي ګورونو بورډ سره تعلق لرم او د ټولو نه مخکې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ماله موقع راکړه او خدا راته و چې په چغرزو زیاتر مشهور داسې څه دي نو زمونږ د علاقه چغرزي مشهور چې ده نو اوبه دي چینه درګه چینه ډېر او ډېر خلق ولې راځي او بیا میلمستیا ده چې موږ د میلمنو ډېر قدر کوو مانه جی او خاد اوسې آباد اوسې الحمدلله زمونږ په پښتنو کې دا یو ډېر لوی دا خبره خاصیت دی چې ګورې د پښتنو کو د هر قوم سره هغې تعلق ساتي میلمستیا ډېره ښایسته کوي په دې نه منم زموږ نننی پروګرام چې تېر وړه د کامن سنس حوالې سره ستا نه بیا آسان تپوس کوم د دې جواب بر الله کې جی وای دا راته ووایه هغه کم بیگ دی چې څوک پکې کپړې نه اچوي یاره فکر مې باندې کم و راشه جواب دې نږدې کړی دی راته کوم هغه بیگ ته چې سړی پرې دغه کپړې نه اچوي مړی پیټه هغه بیگ دی بیگ نه دی هغه پیټه ده ما د بیگ تپوس وکړو بیگ نه دی یار نشویل ښه خو د وخاندول د مړي پیټه ده ګورې ښه نو ستا آسان دی انتهایي زیات استعمال کړی به دې مې یاره اوس زما فکر بند دی سوچ وکړه خیر دی داسې آسان کوم یې ورته چته به دې استعمال کړي او څه ځای کې
تاسو بیا دا خبر وکړئ هغه کم بیگ دی چې موږ په کپڑے نه اچو بټوه خبره صحیح ده ما ته دا وجه دی بټوې ته څوک بیگ وایي دا راته سره ووایه چې هغه څوک دي چې سکول بسته هغې کې بیا هم اکثر خلک بعضې ښځان مزدورۍ لازمي کپړې پکې واچي دغې کې بالکل کپړه نه استعمالېږي نو فکر مې باندې بالکل صحیح شو مننه ښه دوستي ډېره آباد اوسئ. لاسټ اخره کې مسافر دې زیات تر ګوري څه پیغام ورکول غواړې؟ نو ټولو مسافرو ته زما له طرفه مینه او احتراماتو او الله دې خوشحاله او آباد لري ډېره مهرباني مهرباني. اسب اکبر مې نوم دی او ریګا سره تعلق ساتم. دا راته مخکې ټول نه مخکې ووایم چې ماشاءالله ډېر ښایسته برېت دې برېښې دي داسې کم تیل والا ورکوې تیل مې ورکوله نه ورکو خو دغه چړچم تیل کو درته دا بې راکړه چړچم کمو تیل والا زیاتره اکثر خلک وایي یار دا برېت ډزې کي دا ریښه دی که دروغ دي هېڅ هم نه کوي خو دغه خبره دی چوچا ده سوچ ډزې نه کي نه 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 اکثر بعضې کسان ویاره ډزې کوي نه نه ډزې نه کوي چې ډزې کولې نو خبره به وکړم دا صحیح ده زم دا پروګرام چې نننې د کامن سنس حوالې سره دی ستا نه یو اسانه غوندې تپوس کوم انشاءالله دې جواب راله لګه حاجي وایه تپوس کوئ دا راته ووایم چې هغه کوم شیز دی چې ته یې وخورې نو مړ کېږې پې او چې زنانه یې خوري نو نکاح یې پې ماتېږي او چې ماشومان یې خوري نو خوشحالېږي ورته نه وګورئ مینه نور خو بل ځای نشته یا به زغر یا به دغه خو د غنمو ګولۍ بوی نه نور خو څه نشته چې د غنمو ګولۍ خوري نو خوشحالېږي ورته دغه پکې دغه خدای دې پیرمټ په دغه باندې پې خوري که نه نه راځي کې دا نه راځي دا څنګه نه درس نه نه شعر دې ګیرې کړه دا دې ملګري راته ووایي وری ښه وی بل تپوس ته بیا وکړه بس دغه دی نو څه وکړو زیاتر زمونږ وروڼه بایګان دي ګوري مسافر دي ملک دننه دي ملک نه بهر دي څه داسې لنډ غونته پیغام ورکول غواړي پیغام مو خو دغه خبره امن غواړو د ملک دغه دپاره او بل دا چې زمونږ د دغه غټه خبره زمونږ د ملک ټوټل دغه امن دا دی که لکه او لکه امن دلته ډېر کم دی لکه چې زمونږ لکه حالات هم لکه دا ته ګورې حساب کتاب ته هلته نو بس دغه دی نور خو امن غواړي او جی الله دې راولي مننه جی تک سپین تک سپین ډېر نه خوښېږي یلکانو ایرانه چا پیر کې چوکرهګان تک سپین نه نازولې زوی د چارې ماشاءالله نه نازولې زوی د چارې ماشاءالله تک سپین مال دور جامو خره تور مال خړو جامو خره خړ پړ نه نازولې زوی د چارې ماشاءالله نه نازولې زوی د چارې ماشاءالله تک سپین حد دې وکړو ولې خېټه دې خوش وکړو راته ووایه که نه دا دې زده کړي کوم ځای کې دي او بس موبایل کې چا سره ګورم بس ګانې دي بس څه ستا خوږې خبرې لکه ساز وي ته نغمې ټنګ ټکورې بریالیا ته قدم واخله ولس به درپسې وي تاسو دم د خلقو رور یې بریالیا ته باچایي خو په خوی باندې ملنګي عجیبه غوندې انځور یې بریالیا د شملو او د جرګو د کلي خانه کتونکو پروګرام تاسو کتو امید لرم چې ډېر زیات خو به خوښ شوي چې د خاندان ډک پروګرام و مخکې پروګرام کې مې ویلي چې مهرباني وکړئ پروګرام سره لازم لایک کوئ او شیرینګ به خامخا کوئ زموږ د یوټیوب چینل سره لازم سبسکرایب کړئ تاسو ته ما ویلي به پروګرام په سر کې چې یاره کوم تپوسونه چې کوم د هغې جوابونه به زه لاسټ اخره کې خامخا تاسو ته وایم او یو تپوس چې کوم دی هغه زما د کتونکو دپاره چې څومره کتونکي دي په کمنټس کې به د هغې جواب راکوئ کتونکو ته هغه کوم سوال چې دی هغه زه وایم
هغه کم شیز دی چې نارینه وخوري نه مړ شي، چې زنانه وخوري نه نکاح ماته شي، او چې ماشومان وخوري نه هغه ورته خوشحالېږي. دا کتونکو ته دا سوال دی زما، دا په کمنټس کې مالا تاسو لازم خامخا دې جواب راکوئ. بقایه چې کوم 3 سواله ما کړو د هغې جوابونه تاسو ته وایم. ما لومبې دا تپوس وکړم چې هغه کم بیگ دی چې موږ پکې کپړې نه استعمالو، هغه ټي بیگ دی چې په دې کې څوک کپړې نه استعمالي. دویم تپوس چې ما کوم وکړو چې د لاندې نه په بر راځي او د برې نه په کت راځي او خپل ځای نه پرېږدي، هغه څه دي؟ هغه سیړی دي چې سیړی د لاندې نه په بر راځي او د برې نه په کت راځي خو خپل ځای نه پرېږدي. دریم تپوس چې ما کوم وکړو هغه ما دا تپوس وکړو چې یاره هغه څه دي چې موږ یې کله کله خورو خو ذایقه یې نه، چې مونږ کله کله خورو خو ذایقه نه، هغه قسم دی چې مونږ کله کله خورو خو د قسم ذایقه نشته. دا 3 تپوس ما کړو او چې دې جوابونه تاسو ته ما وویل. دې ټیم کې ما حضرت اقبال الله او زما کیمرمین نجیب الله اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.